د سریلانکا ولسمشر هم ولسمشر غني ته د بریا مبارکي ورکړه. دا چې نورې څه ورته وویل راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنه کې د ولسمشر غني له بریا وروسته بالاخره د سریلانکا هیواد ولسمشر هم محمد اشرف غني ته په ټاکنو کې د بریا ترلاسه کولو له امله مبارکي ورکړه. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا څو شېبې وړاندې په یو ټویټ پیغام کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ته د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنه کې د بیا ځلې بریا ترلاسه کولو له امله مبارکي ویلې ده. ګوتابایا په یو ټویټ پیغام کې ولسمشر غني ته لیکلي دي د سریلانکا حکومت او ولس په استازیتوب د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنه کې ولسمشر محمد اشرف غني ته د بریا تود هرکلی او مبارکي وایمه. هغه وړاندې وایي دا د افغانانو دوامداره باور ده چې په ولسمشر غني باندې وکړ. هغه هیله وهدلې ده چې غني به د افغانانو له غوښتنې سره سم په سوله تکیه وکړي. د سریلانکا دغه ولسمشر په داسې حال کې د ولسمشر غني ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه چې له دې وړاندې هند، کویټ او اروپایي اتحادیې هم ولسمشر غني ته د بیا ولسمشر کېدلو له امله مبارکي ورکړې ده. ترڅنګ د پښتنو سیاستوال د پی ټی ایم محققو غړو محسن داوړ، علي وزیر، افرا صاحب خټک، وړاندګړونه او ثنا اجاز هم ولسمشر غني ته د بریا مبارکي ورکړې ده. د ولسمشر غني لپاره د مبارکۍ پیغامونه تر ډیره په ټویټر لیدل کیږي چې یو شمیر سیاسیون یې ولسمشر غني ته وړاندې کوي. خو بلخوا د ولسمشر محمد اشرف غني سرسخت سیال عبدالله بیا ولسمشر غني ته د نورو هیوادونو له لوري د مبارکۍ پر پیغامونو نیوکه کړې ده او په ټولو هیوادونو یې غږ کړی ده چې خپل دریځ دې د غني په ګټه نه روښانه کوي. ډاکټر عبدالله وایي ولسمشر غني په ټاکنو کې د درغلیو په نتیجه کې بریا ترلاسه کړې ده چې د هغه او ټیم ته د هیڅ د منلو وړ نه ده او له همدې امله خپله بریا هم اعلان کړې ده. عبدالله تیره ورځ په اروپایي ټولنې هم نیوکه کړې وه او په یوې اعلامیه کې ترې وضاحت غوښتي وو چې د محمد اشرف غني د بریا په اړه مو ولې څرګندونې کړې دي. د یادولو وړ ده چې له دا ډول غبرګونونو سره ولسمشر محمد اشرف غني د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه رسما د ولسمشري باورلیک ترلاسه کړ او یو ځل بیا د 5 کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر اعلان شو. دوستانو خدای دې وکړي چې تل افغانستان کې سوله او آرامي راسي. نور مو دوستانو په پاک رب سپارم. که ویډیو مو خوښه شوې نو حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.